سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 90مې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره 28مه ویډیو کې موږ پر فیټ ایمیج، لینس کرکشن، مرج ټو HDR پرو او فوټو مرج باندې کار وکړئ. نن ورځ دوستانو ایمیج پروسیسر، ډیلیټ آل امپټي لایرز او دغه رنګه فلټن آل لیر افیکټس او فلټن آل ماسکس باندې کار کوو. دوستانو په دې کې اول ایمیج پروسیسر دی دا رقم کار کوي. دوستانو موږ کولی سو د ده له طریقه څخه یو خو عکسونه یا خپل د فوټوشاپ فایلونه ورته انتخاب کو، پر هغو باندې اکشنونه اپلای کو چې دا اکشنونه موږ په 26مه ویډیو کې په بیج کې وویل که ستاسو په یاد یې. په دې اکشنو کې چې شي یو لرګین بارډر ورکوي یا تور سپین ته یې اړوي یا مثلا نور رقم افیکټونه ورکوي. او بل په دې کې یو نوی شی دا دی دوستانو چې تاسو کولی سئ GPG ته یې واړوئ یا کولی سئ فوټوشاپ ډاکومنټ ته د خپل فایلونه یا ایمیج یا د عکسونه واړوئ یا کولی سئ ټیپ ته یې واړوئ چې دا هم د تر GPG یو څه لوړ فارمیټ دی د ایمیج. اوس ګورئ دوستانو، زه راځم که ستاسو په یاد موږ پر 26مه ویډیو کې دلته بیج تشریح کوي، په دې کې موږ د اکشنونه تشریح کړله. ایمیج پروسیسر هم تقریبا دغسې دی چې په هغه کې هم موږ کولی سو چې اکشنونه ورته انتخاب کړو. د لوی سر څخه دوستانو تاسو ورته ګورئ یوز اوپن ایمیج، هغه عکسونه چې تاسو خلاص کړي دي هغه کار که مطلب مثلا سلیکټ فولډر ته فولډر ورته انتخابوئ. زه ورته وایم چې پر ډیسکټاپ باندې زما سره دا فولډر دی، دا ورته زه انتخابوم. همدا فولډر څو عکسونه پکښې ایښي دي. کله چې مو دا انتخاب کوئ بیا راوروسته دوهم اپشن موږ څه شي لرو، دی درته وایي چې دغه نتیجه یا دا ریزلټ ته چیرې ثبتوي، په هغه ځای کې چې د عکسونه تا انتخاب کړه په هغه فولډر کې ثبتوي که یا په یو جلا فولډر کې ایږدي. ته کولی سئ چې جلا فولډر ورته څه شي کې جوړ کړي، مثلا زه ورته وایم چې زه یې په هغه کې ثبتوم. او بل ته غواړئ چې دا څه شي کې د عکسونه که چیرې دا د فوټوشاپ فایلونه یي PSD فوټوشاپ ډاکومنټس یې نو ته غواړئ هغه عکسو ته اړئ، او که یا عکسونه یې غواړئ د فوټوشاپ ډاکومنټ ته اړئ یا مثلا عکسونه یې ټیپ فارمیټ ته اړئ، دا ټول ته اړولی سئ. زه ورته وایم چې دا خپل عکسونه دي، ما ته یې فوټوشاپ ډاکومنټ ته واړوئ. ګورئ دوستانو په دې ځای کې تاسو کولی سئ چې ریسایزینګ هم وکړئ، یعنی اندازه ورته وټاکئ چې څونه بردوالی یا څونه لوړوالی ورکولی سئ. دلته کولی سئ چې هغه ورته انتخاب کړئ. مثلا زه ورته وایم چې 4500 په 5400 کې د پکسلز ورکړه. او بل دوستانو په دې ځای کې تاسو کولی سئ په عین حال کې چې دی دا فارمیټ هم اړوي، یعنی عکسونه اړوي فوټوشاپ ډاکومنټ، دلته کولی سئ چې یو اکشن هم پر اپلای کړئ. ګورئ دا موږ په بیج کې موږ دا کار نه سوی کولی پر یو وخت باندې چې هم مثلا فوټوشاپ ډاکومنټ ته یې واړو او هم اکشن پر اپلای کړو. دلته دا کار تر سره کولی سو. نو کولی سئ چې په دغه وخت کې مثلا زه ورته وایم چې لرګین بارډر هم ورکړه. په دې ځای کې کولی سئ چې کاپي رایټ هم ور واچوئ چې دا ستاسو په نوم باندې څه سي کاپي رایټ سي. مثلا زه داسې یو کاپي رایټ ورکوم، رن به یې کړئ، دی به هغه عملیات ترسره کړي. اوس راځو هغه فولډر ته، ځکه چې ما هغه فولډر ورته انتخاب کړی و چې ور یې ما ته ثبت کړه. دلته راځم، ګورئ دا دې ما ته د ټول عکسونه فوټوشاپ ډاکومنټ یا PSD ته واوښتل. اوس که زه هر یو راخلاص کړم دی ګورئ یو لرګین بارډر هم ورکړی دی او هغه ډاکومنټس یې هم چې شته کړه، عکسونه یې هم فوټوشاپ یا PSD ډاکومنټس ته واړول. دوه کاره یې پر یو وخت ترسره کړه. نو دا د ایمیج پروسیسر کار دی. تقریبا ډېرې د بیج سره ډېر فرق نشته. ور موږ اکشنونه اپلای کولی سو، خو دلته فقط دا دی چې پر یو وخت هم اکشنونه اپلای کولی سو او هم یې دغه فارمیټ اړولی سو، د PSD څخه GPG ته یا د GPG څخه ټیپ ته یا نورو ته. بل راځو دوستانو دوهم اپشن ډیلیټ آل امپټي لایرز. د کار څه شي که چیرې مثلا موږ دلته یو ډیزاین جوړ کړی، هغه کې یو څو امپټي لایرونه یا خالي لایرونه موږ ولرو نه چې په هغه کې شی نه وي، نو ته ورته وایې چې دغه خالي لایرونه چې زه اوس یوه دانه سلیکټوم ډېر وخت نیسي، انتخابوم یې ډېر وخت نیسي، دا ما ته په یو وارې ټول ډیلیټ کړه. دا که ته هر څونه خالي لایرونه ولرې، مثلا ستاسې وګورئ زه دونه ډېر خالي لایرونه، دا چې هر یو زه ډیلیټوم د ډېر وخت نیسي، نو زه ځم دلته سکریپټس ته او ورته وایم چې دا خالي لایرونه ما ته ټول څه کړه ډیلیټ کړه. ګورئ ټول خالي لایرونه ډیلیټوي، په نورو باندې بیا کار نه لري. او بل هم دوستانو په سکریپټس کې فلټن آل لایر افیکټس د کار څه دی. د کار دا دی دوستانو که چیرې تاسو دلته یو لایر ته یو افیکټ ورکړئ، مثلا زه دغه د فایل منیو لایر ته زه راځم، دلته راسته کلیک بلینډینګ اپشن، دا موږ وروسته وایو، خو زه فقط دغه اپشن چې هلته راغلی دغه په خاطر دلته یو افیکټ ورکوم. زه ورته وایم چې دلته داسې یو سټروک ورکړه دا لایر ته، او دلته کلر اوورلی ورکړه، مثلا یو رنګ ورکړه، اوکې به یې کړم. ګورئ هغه پر ده باندې څه شو تطبیق سو. اوس زه ورته وایم چې په دې کې باید بیا دوهم وارې تغییر رانسي. که زه مثلا دغه PSD فایل زه یو بل چا ته ورکوم، هغه باید په دې کې تغییر بیا نسي راوستلی، مثلا ما هدف دا وي. نو د هغه دپاره تاسو راځئ دلته
او دغه لایر باندې درېږئ بیا دلته راځئ اوټومیټ ته او دلته ورته وایاست سکریپټ ته دلته ورته وایاست چې فلټن آل لایر افیکټس ګورئ نو په دې لایر په افیکټونو کې بیا په هیڅ شکل تغییر نه راځي د دغه لایر هغه شکل مطلق سره واړوئ نو ستاسې افیکټونه نه ورکېږي مثلا کوم سټروک چې موږ ورکوي یا کلر ورلی هر افیکټ ستاسې ورکوئ نور تغییرات بیا وروسته مخته بیا نه پکښې راځي د دې څخه یوازې موږ د دې دپاره کار اخیستلی سو چې موږ کم تغییرات په خپل فوټوشاپ ډاکومنټ کې جوړ کړي وي پی ایچ ډي کې مو جوړ کړي وي نه غواړو چې بل څوک په هغه کې ایډیټ وکړي یا لاسوهنه وکړي نو د هغه دپاره موږ راځو فایل ته سکریپټس ته او هغه لایر چې شي کوو فلټن کوو یا فلټن آل لایر افیکټس همدا آپشن پر کلیک کوو او بل دوستانو ماسکس دي فلټن آل ماسکس لومړی چې زه دا آپشن تاسو ته تشریح کوم اول به ماسک یو څه لږ واضح کوم ماسک موږ مخته وایو دوستانو په افیکټونو کې به عملي کار هم پر وکړو ماسک د دې دپاره دی چې موږ غواړو د یو لایر یو ساحه چې شي کړو ټرانسپرنټ کړو یا بیکګراوند ځینې ایسته کړو اوس که زه چیرې په ایریزر باندې هم دا کار ترسره کړم نو هغه پرمیننټلی یا دایمي هغه کار ترسره کیږي خو زه غواړم چې داسې ونه سي بلکې فقط یو خاصه ساحه زما په اختیار کې دایمي نه زما په اختیار کې چې شي سي بیکګراوند ځینې ایسته سي زه وروسته کولی سم چې هغه حالت یې بیرته اول حالت ته راولم نو د هغه دپاره موږ ماسکس کاروو ګورئ مثلا زه وغواړم چې دغه بیکګراوند چې کوم دی یا د پښتو کورس خط دا چې کوم دته یو ماسک اپلای کوم نو راځو ګورئ په دې ځای کې په دا آپشن کې موږ کولی سو چې لایر ماسک کار کړو په دې ترتیب سره نو زه راځم پر دا لایر ماسکس کلیک لګوم تاسو کولی سئ چې دلته فیدر و د نورې اندازې هم ورته سلیکټ کړئ او یا هم کولی سئ چې دلته یو افیکټ پر اپلای کړئ ماسکس آپشنز مثلا دا رقم یو افیکټ پر اپلای کوئ اوکې نو اوس زه راځم هلته خو په سکریپټس کې موږ د مخه دا اوس فلټن آل لایر افیکټس مو ویله افیکټس مو چې شي کوله د دې وړ مو کول چې په راتلونکي کې ایډیټ پکښې ونه سي لاسوهنه پکښې ونه سي اوس زه ورته وایم چې دا ماسکس ماته داسې کړه چې په راتلونکي کې به دا ماسک کې بیا تغییر رانه سي نو فلټن آل ماسکس آپشن کلیک کوو تاسې اوس وګورئ هغه لارې دا به دې ترتیب واړوئ په هغه ماسک کې بیا موږ تغییر نسو راوستلی ماسک موږ مخته وایو دوستانو انشاءالله او په بله ویډیو کې به د خیر دوستانو پر سکریپټ ایونټس منیجر لوډ فایلز انټو سټیک لوډ ملټیپل ډایکوم فایل سټټسټکس براوز باندې کار کوو ستاسو له توجه نړۍ مننه د الله په امان